د حیضې مخکې موږ ویلې جومات ته ننوتل ناروا دي. جومات ته ننوتل ناروا دي. اوس جومات ته سر ورننایستی شي چې کړکي نه ور وګوري، جومات ته لاس ورننایستی شي که نه. ام المؤمنین وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اعتکاف کې ده. قال علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناولینی الخمره، ما ته پیغمبر علیه السلام ویل ما ته راکه اکنکای جای نماز خمره چې دا د مخ په انداز باندې وي. من المسجد. اوس دا من المسجد دوه احتماله لري. یا طریقه قاله پورې متعلق شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات نه راته وویلې، زه په خپله کوټه کې وم، د خبره د جومات نه راته وکړه چې ما ته هغه جاینماز، نو جاینماز دلته په کور کې ده، دی په اعتکاف کې ده، جاینماز یې په خپله کوټه کې ده، نو ویې چې هغه جاینماز مې راکړه. ما ورته ویل زه خو حیضه یم، زه څنګه دا لاس تر ننه باسم؟ نبي علیه السلام ویل حیض یعنې هغه پلیتي چې خطر د تلویث د جومات ته، چې جومات په ککړ شي، هغه په لاس کې نشته. نو ما جاینماز ورکړ، لاس مې ورننایست. یو صورت دا ده. دوم دا د من المسجد چې د دغه ناولینه پورې متعلق شي. ما ته نو دلته بیا نبي علیه السلام په کوټه کې ده، جاینماز یې په جومات کې پاتې ده، خو کوټې ورخو جومات ته ورپرېږده. نو ما ته یې په کوټه کې وویلې ای ما جاینماز د جومات نه راواخله، ناولینې من المسجد. ما ورته ویلې زه خو د حیض په حال کې یم. نبي علیه السلام یې چې حیض خو د په لاس کې نه ده. وای اعتبار د دخول و د خروج قدمو ته ده. سړی د ننې په جومات کې ده، په اعتکاف کې سر یې د جومات نه د باندې وایستو د یو کار دپاره، ده ته خارج نه ویلی کېږي. سړی د باندې ده د جنابت په حال کې سر یې ننایست، جومات ته داخل نه ورته ویلی کېږي. جومات نه سر ایستلو خارج، جومات ته سر ننایستلو داخل. د دخول و خروج نسبت قدمو ته کېږي. سړی چې جومات ته ننوت، سر یې اگر که د باندې چا سره غږېږي په وره کې ولاړ ده، خو چې پښې ننایستې وی جومات ته ننوت، د ننوتلو نه منع ده. نور د خبره د جنوب هم راغله، هلته مخکې باب کې هم راغله، دلته ما راوځنډوله. د جنوب د جومات په باب کې وخت خو نشي پکې تېرولی، مکس خو په جومات کې نشي کړی، خو جومات کې تېرېدی شي که نه د جنابت په حال کې. امام شافعي صاحب دغه ویې چې او صرف تېرېدی شي او عابر سبیل، دا معنی تېرېدی شي په دغه لار د جنابت په حال کې. موږ ویې چې نه، جنوب د جنابت په حال کې جومات ته ننوتی هم نشي، په جومات کې وخت تېروی هم نشي، خو په جومات کې تېرېدی هم نشي. تېرېدل به نو مثلا داسې صورت وي، هلته اوس سړی جي هغه خواته، هلته د باندې جمع ولاړه ده، دی جي هغه کمرو ته د احتلام حال شوی، د جنابت حال ده، کالي راوړي، ای باندې جمع ولاړه ده، ای دغه سروي نه راننوځي دا جنه کې، نو په دا جومات کې دننه تیر شي، هلته لاړ شي، په هغه ورننوځي، خپل کالي ور واخلي. دغه جومات کې تېرېدن کړی شي که نه؟ موږ ویې چې نشته. ولې؟ حضرت علي کرم الله وجهه ته پیغمبر علیه السلام یې زه جومات را جایز نه بولم چې څوک د جنابت په حال کې پکې اوسېږي یا تېرېږي، صرف د ما او د تا دپاره. ابتدا د اسلام کې بله لیار نه وه، بله لیار نه وه، د کوټې ورې جومات ته راپرې وه، نوره بل طرف ته لیار درلوده نه، نو اجازه یې ورته وکړه چې ته په دا جومات کې که جنابت په حال کې تېر شي، چې اوس غسل ځای ته ځې پروا نه لري. ما او د تا نه بغیر ځای بل چا ته جایز نه بولم. نو تېرېدن به هم د جنابت. اوس که سړی و په جومات کې احتلام وشو، که سړی و په جومات کې احتلام وشو، نور چې راویښ شو وخت تېرېدن خو په جومات کې ورته ناروا ده، وځي به، خو په دغه تېرېدن دپاره به هم تیمم ویي که نه؟ بعضې علما وایي چې دغه تېرېدن دپاره هم چې اوس دغه ځای کې پروت وي، احتلام وشو، چې وځي تر یغ ځای ځي، تیمم به ویې، بیا به په تیمم باندې ځي. نور دا مسله خو کله کله پېښېږي طالبانو ته، خو مخکې مې هم درته ویلي وو چې یو داسې ځای وي چې سړی په جومات کې احتلام یې وشو، دی په جومات کې ده، خو د باندې اوبه نشته، مسافر یې، سهار به د کلیوال نه اوبه غواړي، یا د باندې د دښمن ډار ده، یا د باندې ساړه ده، د ساړه نه د مرګ ډار ده. په داسې صورتو کې بیا په جومات کې د عذر په بنیاد جنوب وخت تېروی شي، خو هلته شرط تیمم به خامخا ویي، تیمم به ووایي، د عذر په بنیاد بیا په جومات کې دا پاتې وخت تېروی شي. خو که ته ویښ شوې د احتلام نه بعد او عذر نشته، لکه اوس دلته غسلخانې د ننې په جومات کې دي، اوبه موجودې دي، د دښمن خطر نشته، د هلاکت خطر نشته، دلته بیا په جنابت کې چې اوس هسې نیمه شپه د 1 بجه ده، ته غسل کوې د خوبه وځې،
سسته ډله خو شته که نه چې ساته وګورو چې وخت خو لا ډېر ده دا ګناه ده ګناه ګورې حرام دی په جومات کې د جنابت په حال کې وخت تېرېدل دا حرام دی نو حیض او د جنابت په حال کې په جومات کې تېرېدل هم منع شو اما لاس وروړل ور داخلول په دې کې څه پروا نشته